پیښور کې د ګلبرګ سیمې پولیسو د ماشومانو جنکو له جنسي وروستو وژونکي ملزم نیولی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر معظم جا انصاري د ملزم د نیول کېدو په اړه میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې درې واړه جرمونه د اتوار په ورځ شوي دي او دغه درې واړه جرمونه د پولیس لپاره یو چیلنج جوړ شوی و. वो जो दरिंदा था, जो कातिल था, वो पुलिस की और कानून की गिरफ्त में है और इंशाल्लाह वो कानून के मुताबिक अपने अंजाम को भी पहुंचेगा. په 19 جولای ماشومې سره د شوي زیاتي د پیښې څخه مهم شواهد ترلاسه شوي دي چې په دغه ټولو پیښو کې ککړ ملزم اوس د پولیسو په بند کې دی. ملزم به د فلمونو په شان د سلسلهوار وژونکي په شان کار کولو او د اتوار په ورځ د جنسي زیاتي کولو په شا هم د هغه کومه فلسفه وه. हज़ारों घंटे की CCTV फुटेज और हज़ारों नंबर की जियो फेंसिंग और लातादाद सस्पेक्ट्स मुश्तबा अफराद को क्वेश्चनिंग करना, तो ये तमाम चीज़ें हमने की. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر ویلي دي ملزم چې په کوم انداز کیسه اورولې وه په هغې یو کتاب لیکل کېدی شي. د پیښور پولیس وینا ده چې د نیول شوي ملزم تعلق د پیښور سره دی او هغه به په جامو د ډول سنگار کار کول چې عمر یې له 15 څخه تر 13 کلونو دی. د پولیسو وینا ده چې د سهیل نومي دغه ملزم DNA معاینه د وژونکي شوي ماشومانو جنکو د سیمپل سره لګېدلې ده. ملزم د 2 ماشومانو جنکو له زیاتي وروستو د وژلو اعتراف کړی دی او هغه به د خپل کړوړه په بدلولو سره ماشومي جنکې په نښه کولې. तमाम टीम शाबाश की मुस्तहिक है. CCPO पेशावर की सरबराही में, SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशंस, मेरे पीछे बहुत सारे अफसरान खड़े हुए हैं. वो ऐसे जो गुलबर्ग का मैं खुसूसी जिक्र करूँगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की और इस मामले को हल करने में उनका कलीदी किरदार भी था. په 3 جولای ملزم د پیښور په ریلوې کالونۍ کې 10 کلنه ماشومه له زیاتۍ وروستو وژلې وه. په 10 جولای هغه په ګلبرګ کې دویمې ماشومې سره زیاتۍ کړې او په 19 جولای یې کالاباړې سیمه کې درېیمې ماشومې له جنسي زیاتي وروستو وژلې وه. پولیسو د 50 څخه زیات مشکوک کسانو عکسونو معاینه کړي او په دې کیس کې له 100 څخه زیاتو کسانو DNA معاینه اخیستل شوې ده. د 200 پورې کورونو په اړه هم معلومات راټول کړي شوي دي. کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.